Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Class 12 Biology da. Chapter number 21 there particular topic the role of cytoplasm in development. Cytoplasm په باره کې موږ دا ویلو چې cytoplasm په development کې دا کار کوي چې د نیوکلیس د لپاره د جین اکټیویشن د جین ډي اکټیویشن یعنی جینز ان کول جینز اپ کول هغه چا د وجې هغه د سایټوپلازم د وجې چې دی هغه کیږي. بس په دې خبره باندې اگزامپل وکړئ چې رول اف سایټوپلازم ان ډیولپمنٹ چې په ډیولپمنٹ کې د سایټوپلازم کردار سره نو د دې لپاره دوه ایکسپریمنټ چې دي هغه شوي دي. دا ایکسپریمنټ په چا باندې شوي دي؟ پراګ یعنی سیندخه د سیندخې چې کوم امبریو دی په هغه امبریو باندې دا ایکسپریمنټ چې دي هغه شوي دي. لږ به په دې باندې ځان پوه کړئ که فرض کړه زموږ سره یو انفرټلایزډ ایګ دی، زموږ سره د پراګ خبره موږ کوو، فرض کړه یو انفرټلایزډ ایګ دی او د دې ایګ زموږ سره دوه حصې دي. ٹھیک شو؟ دا یوه حصه چې ده فرض کړه دې ته موږ وایو انیمل پول او دا لاندینۍ حصه چې ده دې ته موږ وایو ویجیټل پول. نو اوس په دې کې لږ ځان پوه کړئ. اوس دا ایګ چې ما اخیستی دا انفرټلایزډ دی، نو په دې انفرټلایزډ ایګ کې دلته کې پیګمنټس موجود دي. ٹھیک شو؟ څه موجود دي؟ پیګمنټس. ها پیګمنټس پکې زموږ سره موجود دي. په دې وخت کې دا انفرټلایزډ ده او که فرض کړه په دې کې فرټلایزیشن وشي نو په دې ایګ په دې نیمه حصه کې چې کم پیګمنټ موجود دي نو دا یو طرف ته راغونډ شي. فرض کړه دا دې طرف ته چې دی راغونډ شو دا ټول ایګ، نو په دې کې به زموږ سره یو خالي شانتي ځای جوړ شي، امټي سپیس به زموږ سره جوړ شي. نو دغه امټي سپیس ته بیا موږ یو نوم ورکوو ګری کریسنټ، لکه دلته چې ما لیکلی څه ورته وایو؟ ګری کریسنټ. او دغه ګری کریسنټ د سایټوپلازم یو حصه ده، دا په اصل کې په ډیولپمنټ کې خپل کردار چې دی هغه ادا کوي. څنګه ادا کوي؟ په دې ځان پوه کړئ. فرض کړه دا زموږ سره زایګوټ دی، د پراګ خبره کوو د هغې یو زایګوټ دی. نو په دې کې د لپاسنۍ حصې ته موږ انیمل پول وایو، لاندنۍ حصې ته موږ ویجیټل پول وایو او په دې منځ کې چې زموږ سره دا کوم سپیس دی دې ته موږ څه وایو؟ ګری کریسنټ ورته وایو. ٹھیک شو؟ ګری کریسنټ ورته وایو. نو په دې باندې یو ایکسپریمنټ وشو. هغه ایکسپریمنټ چې په دې باندې کوم کېدو هغه د مایکروسکوپ په ذریعه باندې کېدو هغې ته موږ مایکرو ډایسیکشن ورته وایو. یو ساینټسټ و هغه دا زایګوټ راواغستو، د دې مایکرو ډایسیکشن یې وکړو. ډایسیکشن څنګه وکړو؟ چې د انسان ویښته یې راواغستو. د هغه انسان چې کوم ویښته و د هغې په ذریعه باندې د دې زایګوټ چې دی په منځ باندې نیم کړو. چې کله دا زایګوټ په منځ باندې نیم کړو نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کلیویج چې دی هغه ورته وایو. ټیک شو؟ چې کله ورته موږ کلیویج وایو نو زموږ سره دا کوم زایګوټ چې دی دا زموږ سره دوه ځای شو. په دې کې چې دا کوم ګری کریسنټ دی نیم لیفټ طرف ته لاړ، نیم چې دی رایټ سایډ ته راغی. اوس په دې کې مطلب دی چې دا سیل ډیوایډ شو. ګری کریسنټ چې دی هغه لاړ، سایټوپلازم ایکول ډیوایډ شو. چې کله سایټوپلازم ایکول ډیوایډ شو نو دا یاد ساتئ د دې چې کوم نیوکلیس دی که فرض کړه دا بس په دې کې دا زموږ سره جدا سایټوپلازم شو، دا جدا سایټوپلازم شو. نو دا سایټوپلازم خپل نیوکلیس له میسج ورکوي تو جینز آپ کا جین چې دی هغه آن کا. دغه شان دا سایټوپلازم چې دی دا به خپل نیوکلیس ته وایي تو جینز آن کا جین آپ کا. ٹھیک شو؟ نو په دې کې ګری کریسنټ چې دی هغه ډیوایډ شو د دوو سیلونو په منځ کې. نو د دې یو سایټوپلازم نه زموږ سره نارمل ټیټ پول راغی، د دې بل نه هم زموږ سره نارمل ټیټ پول چې دی هغه راغی. په دې کې کردار د چا دی؟ په دې کې کردار د سایټوپلازم دی چې هغه میسج ورکوي. چا ته ورکوي؟ نیوکلیس ته ورکوي. نو د هغې د وجې نه زموږ سره نارمل ټیټ پول چې دی هغه راغی. بل ایکسپریمنټ وکړو. بل ایکسپریمنټ یې داسې وکړو چې په دغه مایکرو ډایسیکشن زموږ سره وشو، یو پکې زموږ سره انیمل پول دی بل ویجیټل پول دی. خو په دې کې دا چل وشو چې کوم زموږ سره ګری کریسنټ دی هغه صرف یو سیل ته لاړ، دا بل زموږ سره خالي پاتې شو. ٹھیک شو؟ نو کومې ته چې ګری کریسنټ لاړو مطلب دا دا سایټوپلازم حصه ده، په دې سایټوپلازم چې دی بالکل خالي دی. نو دې سایټوپلازم دا چل وکړو چې خپل نیوکلیس له چې دی دا میسج ورکوي تو جین ځان کوه او جین چې دی هغه اف کوه. ٹھیک شو؟ نو د دې چې کومې ته چې ګری کریسنټ تللی نو د هغې د وجې نه نارمل ټیټ پول راغی.
او چې په کوم سایټوپلازم کې دلته کې ګریک ریسن نشته نو څه چل شو هلته کې زموږ سره نارمل ټیټ پول چې دی هغه جوړ نه شو چې کله نارمل ټیټ پول زموږ سره جوړ نه شو په دې کې زموږ سره undifferentiated cell چې دی هغه زموږ سره راغلی د undifferentiated cell ته موږ څه وایو په دې باندې چې دی ځان پوه کړئ د دې خبرې مطلب دا دی فرض کړه زموږ سره زایګوټ دی ټیک شو یا زموږ سره یو سیل دی د هغې مختلف قسم ریجنز دي ټیک شو د هغې مختلف قسم ریجنز دي او هر یو ریجن چې دی فرض کړه زموږ سره دا جدا ریجن دی دا زموږ سره جدا ریجن دی دا جدا ریجن دی دا جدا دی او دا جدا دی ټیک شو نو په هر یو ریجن کې د هر یو سیل جدا کار دی جدا کار یې څنګه دی که فرض کړه په دې کې زموږ سره جینز اکټیویټ وي نو دا به خپل کار کوي که په دې کې زموږ سره جینز اکټیویټ نه وي نو دا پورشن به خپل کار نه کوي که په دې کې جینز اکټیویټ وي نو دا به خپل کار کوي که په دې کې جینز اکټیویټ نه وي نو دا به خپل کار چې دی هغه به نشي کولی نو په دې کې څه چل شو په دې کې سایټوپلازم نیوکلیس چې دی میسج ورنکړو چې آیا تو جینز آن کا که جینز آف کا که فرض کړه په دې کې ولا چې میسج ورنکړي تو جینز آن کا نو زموږ سره چې دی نارمل ټیټ پول جوړ نه شو په دې کې ول چې دی میسج ورکړي تو جینز آن کا چې کله جینز آن کا د دې خبره مطلب دا دی که فرض کړه په دې کې جینز آن شي نو کېدای شي په دې ریجن کې انټسټاین جوړ شي کېدای شي په دې کې چې دی زموږ سره بل ارګن جوړ شي په دې کې بل ارګن جوړ شي خو د دې جین چې کله اکټیویټ نشي نو دې نه مسنه جوړیږي د دې مطلب دا دی چې په دې کې سایټوپلازم نیوکلیس له میسج ورکول کې ان ایبل نه چې ان ایبل نه نو په دې کې زموږ سره نارمل ارګانیزم چې دی هغه راغلی نو په دې کې زموږ سره نارمل ټیټ پول جوړ شو په دې کې جوړ نه شو ولې چې په دې کې د سایټوپلازم کمی دی هغه کمی دا دی چې هغه میسج نشي ورکولی نیوکلیس له چې تو جینز آن کا زه ټیټ پول جوړ کړم او په دې کې چې دی میسج ورنکړو نو ټیټ پول چې دی هغه جوړ نه شو نو په دې طریقه باندې د سایټوپلازم چې دی هغه په ډیولپمنٹ کې خپل رول دی نو ټاپک چې آسان دی ګران نه دی امید کوم پوه شوي وي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ میلاو وشو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه